ګرانو کتونکو، یو سړی چې د ده نوم عبدالله و، د ده ډېره ښه کوروالا وه. ده خپله ذمهداري کوله او څه نه څه ګزاره بې وسوه. یو ورځ دی د ملګرو سره ناست و، ګپې لګولې. په دې کې یو ملګري دا وویل چې زما کوروالا داسې نخرې کوي او زه داسې نخرې وړمه. بیا دویم ملګري هم د خپلې کوروالا د نخرو کیسه شروع کړه. کیسه چې ختم سوه نو بیا د عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې ته ووایه ستا کوروالا څه نخرې کوي. عبدالله ډېر حیران سو او ملګرو ته دا وویل چې زما کوروالا خو هېڅ نخرې هم نه کوي، چې زه څه وایم دا بلکل هغسې کوي. ملګرو پر عبدالله باندې ډېر وخندل او چې داسې کېدلی نه سي چې ستا کوروالا دې نخرې نه کوي، یا خو ستا کوروالا دماغي توازن نه دی صحیح، یا ته دروغ وایې. مجلس ختم سو او د عبدالله کور طرف ته روان سو. کور ته ولاړی، ډوډۍ یې وخوړه او بیا یې د کوروالا څخه دا پوښتنه وکړه چې نن ملګرو داسې د خپل کوروالا د نخرو کیسې وکړې او بیا یې زما څخه پوښتنه هم وکړه چې ستا کوروالا څه نخرې کوي. ته ماته لږ نخرې وکړه، نو سبا چې موږ په ګپه کې سره کښېنو نو زه به هم ستا د نخرو کیسې ورته وکړم. د عبدالله کوروالا چې دا مجلس واورېدی، ده ته هېڅ هم نه وویلې او خپل د کور په کارو باندې مشغوله سوه. یو ورځ دوې تېرې سوې. عبدالله د معمول مطابق ذمهدارۍ ته ولاړی او د څاښت ټیم ولو. د کور مخ ته یو سړی راغلی چې مایان یې خرڅول. د عبدالله کوروالا د دا سړي څه مایه یې واخیستی. د عبدالله کوروالا د دا سړي څه یو مایه یې واخیستی او بیا یې د عبدالله دپاره چای پخې کې. چیرې عبدالله کار کوي هغه طرف ولاړه. دا ښځه پټه ولاړه چې په کوم ځای کې ده کار کوي په هغه کې مایه یې ورته پټ کوي او بیا عبدالله ته چای ورکړلې. عبدالله چای وکې، ښځه کور ته راغله. عبدالله چې کوم ځای کې کار کوي چې هلته یو دوه کلنګ ووهل، ده په مځکه کې مایه پیدا کړي. عبدالله سوچ وکړي چې دا مایه به کور ته ویسم او خپلې ښځې ته به ووایم چې دا غرمېله پوخ کړي. عبدالله راغلی، کور ته ځان راورسوئ، دا مایه یې ښځې ته ورکړئ چې ما داسې په مځکه کې مایه پیدا کړي، دا به ته پوخ کړې، غرمه به ما تا دواړه وخورو. ښځې ورته وویل ټیک دی. عبدالله چې غرمه کور ته راغلی، ښځې ډوډۍ ورراواخیسته. عبدالله ورته وویل چې مایه یې راواخله چې ما تا له د څاښت په ټیم باندې راوړی و. ښځه ورته انکاري سوله چې تا کله مایه راوړی، ته خو دغه یې راغلې. عبدالله ډېر په غوسه سو او دې ته ډېرې خبرې وکړې. نو دا ښځې ډېرې بغارې شروع کړې، سړیه ستا دماغ خراب سوی دی، تا مایه یې نه دی راوړی. عبدالله نور په غوسه سو او د خپله ښځه یې ووله. ښځې بغارې شروع کړې. نو آس پاس رشتهداران، وروڼه او پلار یې په خبر سو. د عبدالله کور ته رالو چې څه مسله ده. ښځې ورته وویل چې دا سړی لیونی سوی دی او زه یې وولم. عبدالله خپله کیسه ورته بیان کړه چې ما داسې په مځکه کې کار کوئ، مایه یې پیدا کړئ، بیا مې دې له راوړئ، دې ته مال پوخ یې کړه، دې نه دې پخ کړی او مایه یې هم نشته، وایي تا ماله مایه یې نه دی راوړی. ښځې د خپلو وروڼو او پلار ته وویلې چې ما تاسو ته نه وویلې چې د عبدالله لیونی سوی دی، په مځکه کې چا مایه پیدا کړی دی، مایه خو په اوبو کې ګرځي. نو دوی ټول په دا باندې راضي سو چې عبدالله واقعي لیونی سوی دی، ځکه چې دی خپل کوروالا ته نقصان ور ورسوي، دی یې په زنځیران باندې وتاړئ. دا وروڼه د دا ښځې سره صدقې کښېناستو، خو بیا یو په یو جن ولاړ سو او په کور کې عبدالله او خپل کوروالا یوازې پاته سو. چې ښه ماخستن سو، دا ښځه راله، عبدالله څنګ ته کښېناسته. عبدالله ورته وویلې چې ښځې دا تا زما سره څه وکړو؟
ښځې ورته ویلې چې تا ماته ویلې چې نخرې وکړه، دا زما نخرې دي، څنګه سوې؟ نورې نخرې درته وکړم که دې بس دي؟ عبدالله توبه ورته وکړه چې بس دا نخرې دي بس دي. نو ښځه راولاړه سوه، عبدالله یې خلاص کړي او د عبدالله څخه معافي واخیسته او خالي یې دا ورته ویلې چې زه ښه ښځه یم، ما ته د نخرو کولو ضرورت نشته. زه هر طرح نخرې پر تا کوی سم، خو زه یې په تا نه کوم، زه ستاسو دلي مینه لرم. امید لرم دوستانو چې دا کیسه به تاسو ته ډېر خوند درکړی. مزید کیسو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.